کچې تاسو هم یو اپلیکیشن خپل موبایل کې ډیلیټ کړئ یا برنامه ډیلیټ کړئ او تاسو غواړئ چې دا ومانه پاک شو، دا هیڅ کله نه دی پاک شوی. تاسو ولاړ شئ خپل موبایل ته، خپل موبایل کې د پلی سٹور کې به دا سیټینګ آن آف کړئ، تاسو د اپلیکیشن به اتومات ډول ډیلیټ شي. زه ویډیو په طرف ویډیو لپاره پورې وګورئ طریقه زده کړئ چې موږ څنګه اپلیکیشن او موبایل نه ډیلیټ کوو. چې تاسو کله اپلیکیشن ډیلیټ کړئ او موبایل کې پاتې کیږي اتومات نه ډیلیټ کیږي. زه دا سیټینګ تاسو خپل موبایل کې وکړئ، تاسو اپلیکیشن به موبایل نه ډیلیټ شي، تاسو حافظه به نور خالی شي. سلامات دوستانو تاسو به خپل پلی سٹور ته راشئ. څنګه چې تاسو پلی سٹور ته راغلی دلته به زموږ پروفایل چې دی دلته به راشئ. څنګه چې پروفایل ته راغلی منیج اپ اینډ ډیوایس ته به راشئ. دغه اپشن چې تاسو ته ویلي دلته به بیا منیج ته راشئ. څنګه چې منیج ته راغلی دلته دیس ډیوایس ته صحیح ده، دا چې کوم تاسو سره انسټال دي خپل موبایل کې دا ستاسو اپلیکیشن دلته به تاسو راشئ ناٹ انسټال به ووهئ. دلته ناٹ انسټال کې تاسو ته هغه اپونه راځي چې تاسو ډیلیټ کړي وي او همدلته پاتې شوي وي، ستاسو ذخیره ډک ښیي. دغه اپلیکیشنونه به خپل موبایل نه ډیلیټ کړئ. ډېر زیات اپلیکیشنونه ستاسو موبایل کې پراته وي، ستاسو حافظه ډک ښیي او بیا تاسو خپل موبایل بدلوئ. موبایل ته اړتیا نشته تاسو موبایل بدل کړئ، خو دغه اپشن بدل کړئ او تاسو دا به ټول ډیلیټ کړئ. هغې نه بعد چې تاسو حافظه به خالي ښیي. ډېره اسانه طریقه وه. دغه طریقه تاسو هم خپل موبایل کې وکړئ، ستاسو حافظه به خالي ښیي. ځکه چې زما موبایل هم دومره ډک و، ما ټول ډیلیټ کړل او زموږ حافظه هم خالي شوه. ډېره زیاته مننه.